او دا مونځ چې څوک نه کوي که نه دا مونځ چې څوک نه کوي نو عمر بن الخطاب رضی الله عنه وی لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاة څوک چې مونځ نه کوي په اسلام کې د سره څه برخه نشته دا د عمر بن الخطاب رضی الله فتوا ده او د دې نه مخکې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثونه ویل العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر زمونږ او د کافرانو په منځ کې فرق او دیوال هغه د هغې مونځ کول چا چې مونځ پرېښود دا سړی هم کافر شو دومره غټه مسله ده وړه مسله نه ده ګورئ تاسو دا پوه شتي چې کوم سړی همیشې مونځونه نه کوي او دی مړ شو نو علماو د ده په باره کې څه فتوا ورکړې ده داسې معمولي خبره نه ده ګورئ کوم سړی چې همیشې مونځ پرېږدي او نه یې کوي دا د ده طریقه ده او دی مړ شو نو په ده باندې به جنازه نه کوي دی به لامبی نه دی به کفن کې نه دی به د مسلمانانو په مقبره کې نه خښې او د ده دپاره به د بخاني دعاګانې نه غواړي